کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم مثال دلته موږ ویل چې نل پخپله دا نل څه معنی نل نه ناټ سټرنګ یعنی اس ټکس نه ده زیرو نه ده امټي نه ده. مثال یو شی تا بیخي هېڅ انون معلوم نه دی نو چې مثال تا څه شی ور داخل کړی یا نل په دې معنا دی نه سټرنګ دی نه زیرو دی نه امټي چې مثال یا خالی یا یو خالی دغه تا پرېښی خالی پرېښی. که زه راشم د دې ترمنځ او امټي سټرنګ ترمنځ څه فرق دی. که زه راشم دا اوس مثال رن کړم دلته ګوره زمونږ یو دوه دا لرو په دې ټیبل کې زه دلته اضافه کوم د دې سره ال نیم اضافه کو دلته دا چې دی زه بیا رن کوم ګورم یو ټیسټ کوم ګوره اوس بیا ماته وایي چې سحر ګوره فرست نیم لاست نیم وایي دلته ته ور داخل نه کړو. اوس که زه دلته کاما ورکړم مثال لاست نیم کاما بیا ورته د انزرت کړم دلته بیا کاما شته وایي خو دلته چې ویلو دی چې ور داخل نه کړو. اوس ورته وایم چې نل مثال دا ویلو چې کړم ور داخل کړه. زه که رن کړم ورته وایم چې کنټینیو اوس مثال دا بیا ماته چې وایي دلته بیا درته وایي چې وایلیشن دا ته نشي اضافه کولی دا په خپله نه ویلو دی هېڅ دغه نه دی. که زه ورته وایم چې سنګل کوټیشن کې زه دا راولم مثال نل په دې شکل راوړم دا اوس ټکس شو دا بیا مثال هغه نل نه دی چې مثال لکه دغه کې چې راځي نو دلته اوس دا چې دی ټکس دی مثال په دې کې داخل شو ګوره نل دا اوس داخل شو په دې باندې ګوره موږ څو دفعې چې دا رن که دلته اوتو نمبر یې واغسته مثال اتومات ګوره یو دوه درې مثال څو دفعې واغسته. دلته بیا راځم اوس ورته آی ډي ورته اضافه کوم ورته چې آی ډي او دلته ویلو کې ورته وایم چې درې کاما او دلته دا نل د دې نه ډیلیټ کوم. اوس دا چې دی امټي سټرنګ مثال دا زه اوس سلیکټ کوم انزرت کوم ګوره انزرت ریکارډ دا رن کوم ګوره دلته اوس دا درېیم هم راغی مثال چې راغی درېیم راغی خو دلته د ګوره امټي سټرنګ دی دا نل په حسابه نه دی چې مثال نل دی مثال خالی دی که نه دلته دا نل چې دی دا ټکس دی. اوس تاسو په دې باندې پوه شئ چې نل چې ته وایي یعنی نل په دې معنا چې ناټ سټرنګ ناټ زیرو ناټ امټي مثال دا څه کوي ریپرزنټ نمایندګي د یو غیر حاضر ویلو نه کوي مثال چې هېڅ ویلو نشته مثال ته پکې هېڅ نشته که چې ته د سنګل کوټیشن ورکوې نو دا په دې معنا ده چې سټرنګ دی د دې لینک چې دی زیرو دی مثال موږ اکچوال ویلو دلته سټور کړو چې مثال دا چې دی سټرنګ دی د دې ته امید ده چې د دې باندې پوه شوي یاستئ چې مثال څنګه نل څه معنا او امټي سټرنګ څه معنا دلته موږ سنګل کوټیشن ونیو. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.